د انعکاس تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. زه یعقوب ناصرین د شیبې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو په دغه خپرونه کې ځانګړی میلمه لرو د خوږ غږ څښتن د ښکلې ځوانۍ سره ښه ممثل ښه سندرغاړی چې واقعا تاسو ورسره ډېره زیاته مینه لرئ ځکه چې ښې ښې سندرې درته ویلي ځان ته سندرې ویلي د جنکو سره یې سندرې ویلي د افغانستان په اړه باندې سندرې ویلي مستې سندرې ویلي د سټیج سندرې ویلي واقعا چې نن سبا په سندرغاړو کې د ښه سندرغاړو څخه یادېږي او همدارنګه تکړه ممثل دی تکړه د همغې په ژبه باید درته ویم چې ښه اکټر دی واقعا ډېر زیات مینهوال لري نن سبا راغواړو شهسوار خان. السلام علیکم. شهسوار خان تاسو ته راغلاستئ. دوستانو لکه څنګه چې پوهېږئ شهسوار خان زموږ تکړه سندرغاړی دی ورسره نن سبا په فلمونو کې ډېر زیات مشهور دی ښه فلمونه جوړ کړي دي خو دې سره یو بل میلمه هم لرو چې همیشه د شهسوار خان سره مرسته کړې کومک یې کړی دی او همدارنګه چې کوم فلمونه جوړیږي او هغه فلم ساز چې څوک دی او د سندرو مصرف او هر څه چې کوي هغه به څوک کوي ضیا خان ضیا کاموال لاسونو پړکار. ضیا خان ستړی مه شي هر کله راشي ماشاءالله تاسو هم اداکار ښکارئ. ضیا خان زموږ تکړه پروډیوسر دی چې همیشه پښتو فلمونه پښتو سندرغاړي تشویق کړي دي پښتو فلمونه ډایرکټ کړي نه بلکې پروډیوس کړي دي بازار ته وړاندې کړي دي د ستاسو تنده یې پرې ماته کړې. ښه شهسوار خان تاسو ته هرکلی وی خیر راغلی شیبې خپرونې ته مینوال مخامخ هم ناست دي او د تلویزیون په شیشه باندې د انعکاس تلویزیون څخه تاسو ګوري مهرباني. مننه. زه به درته خو بیا هم هیواد بی وایم ځکه چې موږ د تاسو پېژنو په دې نامه هیواد بی ستاسو دی او د انعکاس د غونډ ټلویزیون چې څومره سټاپ دی د هغې ټولو دی د لوی اختر خوشحالي ډېره زیاته مبارک وي او بیا چونکې ډېر زیات خواږه مینوال هم ناست دي نو ستاسو د ټولو او څومره چې مسافرونه دي څومره هم پتمنې پښتنۍ کورنۍ دي د ټولو مشرانو کشرانو خویندو میندو ټولو لر او بر ټول پښتنو افغانانو د لوی اختر مبارک شي او قربانیان دې مبارک شي. مننه شهسوار خان زموږ هیواد سره نه بلکې موږ دا نه محسوسوي چې زه د افغانستان یم که د پاکستان یم بلکې لر او بر پښتون و یو افغان دی همدارنګه مینه ده شوق یې دی د خپل اسې یو منټ هیواد به دا راته ووایي چې د افغانستان په دې بیرغ کې څنګه ښکار واقعا چې ما اوس همدا ستاسو تعریف کولو خو تاسو پرې نه خوستلمه واقعا چې ډېر ښکلی ښکاري او دا چې د تاسو زموږ د هیواد د جنډې سره دومره مینه کوئ واقعا چې هیوادوال تاسو سره ډېره زیاته مینه کوي. نه هیواد صاحب هغه یو شعر دی وایي خورین کنډول کې په اخلاص ساده اوبه راکوه خورین کنډول کې په اخلاص ساده اوبه راکوه خاطره مونږ تالي ته نه د یار تندي ته ګورو او زمونږ په افغانستان کې لا اوس هم ازمري اوسیږي زمونږ په افغانستان کې لا اوس هم ازمري اوسیږي اغیاره ونه کړي ګمان چې افغانان ختم شو. شهسوار خان د افغانستان وطن سره ډېره زیاته مینه لري واقعا چې لومړی ځل دی که نه څو ځلې راغلی ډېر ځل راغلی یم اکثر جشن ته راځم او والي صاحب ګورنر صاحب د هغو هم خصوصي توګه باندې دا هم ډېر زیاته د اختر مبارکي قبوله دي چې څومره ورسره هم اخوا دي خو څومره هم عسکر دي څومره هم چې فوج دی چې څومره هم سکیورټي ده د هغې ټولو د لوی اختر مبارک وي. ډېره مننه. ضیا خان تاسو خپل وطن ته راغلی تر اوسه پورې مو ډېر فلمونه جوړ کړو کوزي په خزرخوا ته خپل وطن کې به څه کوئ په خیر؟ اول خو زه د خپلو مینوالو ته او د خپلو کسانو ته دغه کوم ځکه چې ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم او بیا د هغه نه وروسته د انعکاس تلویزیون ډېر شکرګزار یم چې موږ دې پروګرام ته ځکه چې موږ دلته خپله یو شو لرله د دغه شو په خاطر چې هغې کې موږ سره شهسوار دی زرداد بلبل دی دا سینوم دی مریخی دی او علي دا ما سره زمونږ دویمه شو چې دا هغه زمونږ یو بل دوست دی چې دغه نومیږي هغه هم همدلته دی قاسم دی او دغه دی جوړه کړې چې هغې کې
نعیم مخلص دی، دا نور زمونږ دوستان دي پکې، عادل جهانگیر دی او دا وزیر خان دی چې دی ما هغې شو ته راغلي. موږ دې ځل ته ما هغې سره دا دغه کړي وو چې موږ دلته د برې پښتونخوا خلک راولو او دلته موږ یو د لوی اختر یو خوشحالي وکړو. نو د هغې دپاره بیا زه لاړم، ما شهسوار سره هم خبره وکړه او زما نور دوستان لاړه، هغې مې نعیم مخلص دی او دې خلکو سره خبره وکړه. نو موږ لوی اختر کې د دغه باغ کې امارات باغ کې چې دی هغې کې موږ دغه پروګرام جوړ کړی دی او د لوی اختر د خوشحالۍ دپاره دغه پروګرام موږ دلته دغه کړی. انشاءالله دلته به دې نه بعد موږ پښتو فلمونه هم کوو، هغه که لر دی او که بر دی هغه دواړه به انشاءالله دلته په دې فلم کې موږ راولو او انشاءالله موږ کوشش کوو. دا حقیقت دی ځکه چې هیواد بھائی چې کله ضیا صاحب زما خواته راغی نو هغه ټیم کې ما پاکستان کې یو پروډوسر سره شو ډن کړې وه. نو دوی ماته چې یار دا به څه ترتیب جوړېږي؟ مې ته ترتیب نه پرېږده، د افغانستان شو ده، مې افغانستان دپاره ته زه بیخي تیار یم، بې معاوضې درته تیار یم او هغه شو مې خلاص کا او دې شو ته راغلم. د خیر خپل کور ګل جانان جانان وطن، زه ورته جانان جانان وطن وایم. او زه د وطن باره کې ډېرې ښکلې سندره ویلې، نو څنګه دې زړه دی همدا اوس مینهوال غږونه کوي چې دغه سندره باید موږ واورو ویې ګورو؟ یا بسم الله. خوښه مو ده، خوښه مو ده ګل وطن او خپل وطن. په ویاړه خلاص مو زده کوئ. ګل وطن خپل وطن خپل وطن او ګل وطن زما وطن دا مود دا وطن دلته زیږېدلي یو مور مو د همدا وطن. دا وطن زما وطن دا مود دا وطن دلته زیږېدلي یو مور مو د همدا وطن. پیدا به په دنیا کې چرته نشي داسې بل وطن. ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن، ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن. وطن د مور او پلار نه ګران دی، وطن مو دین وطن ایمان دی، وطن په دې دنیا جنت دی، د وطن غېږه مو ارمان دی. راشي چې ودان کړو په شریکا ټول یو ځل وطن. ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن، ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن. وا بخلو کچ کول پلاس کی مونږ بدر بدر وګرځو، مونږ بلر او بر وګرځو، مینا به پیدا کړو، مینا به پیدا کړو، مینا به پیدا کړو، مینا به پیدا کړو. مونږ افغانان امن پسند یو، مونږ د محبت په تار پیوند یو، خیر د مینې غواړو په لمنو کې، ځکه په ټول جهان څرګند یو. یادېږي به د مینې په نامه زمونږ تل وطن. ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن، ګل وطن او خپل وطن، خپل وطن او ګل وطن.
نن افغانستان جوړ کړي دا پاکه خوره انتظار کړي ستاسو مخلص وای خپل وطن کې ځان جوړ کړي ډک دی د یاقوتو د مرجانو شش محل وطن ګل وطن او خپل وطن خپل وطن او ګل وطن ګل وطن او خپل وطن خپل وطن او ګل وطن ډېر په زړه پورې واقعا شهسوار خان ډېره ښکلې سندره مننه ډېر جي. هېوادوال ما خو مخکې هم تاسو ته ویل چې ستاسو غږ سره ډېره زیاته مینه لري او دا چې تاسو د وطن په اړه باندې بیا کومه سندره ویوئ بیا هغه بېل خوند کوي دا خو زما د جانان جانان وطن ګانه ده کنه بلکل ستا د جانان نه بلکې زموږ د ټول جانان جانان وطن بالکل ده همداسې. شهسوار خان تاسو چې په لومړۍ کې کله سنګر نه وئ سندرغاړی نه وئ وروسته خو سندرغاړی شو بیا غټ سندرغاړی شوئ ورسره بیا اکټر هم شوئ او مخکې د کوم ارمانونه لیدل ارمان دی و په زړه باندې چې زه به سندرغاړی جوړېږم اکټر به جوړېږم او که نه یو موقع و برابره شول البته ستاسو په ژبه چانس و برابر شو تاسو یاره نه جي زما شوق خو مونږ اوسېږو په کراچۍ کې صحیح او باقاعده ما هلته کراچي آرټس کونسل اف پاکستان کې باقاعده د دې تعلیم حاصل کړی دی صحیح زمونږ استاد الله دې وبخي استاد ظفر علي خان صاحب ما باقاعده د هغې نه د دې تعلیم حاصل کړی دی نو چې کله بیا مونږ کلي ته لاړو نو کلي کې اکثر د دې اسمان د لاندې کلا او فضا کې کټونه پراته د شپې ټایم و خپل مور سره په لاس باندې پروت وم الله دې والله صحتونه ورکړي سره د نورو هم میندو نو ما مور ته ویل مې مورې نعت درته وایم ما به نعتونه ویل مې مور نعت درته وایم صحیح نو چې ما څنګه نعت ویل شروع کول نو دې کې د کور په دروازه درشل باندې مېلمانه را دننه شول صحیح نو بیا وشرمېدم الله نو مور مې ویلې چې دوی بچي مې ماته نعت ویلې نو بیا زه لاړم د هغه برجۍ شاته پټ شوم هغه اکثر دا پیلرې جوړي د هغې شاته پټ شوم نو نعت مې ورته شروع کړو زما ډېر زیات شوق و دې فن سره او شکر دی خدای پکې راته ډېره کامیابي راکړه اوس نعتونه دي پخواني نعتونه چې تاسو مخکې نعتونه ویلي وو او جی هغه کله بازار ته راوتي دي که نه نه یوازې سندرې خو ما ځان سره هسې زمزمه ځان سره به مې زمزمه کوه بیا څنګه موقع برابر چې تاسو سنګر شولئ موقع خو خیر خو ډېره اوږده کیسه ده خو لنډه درته وایم چې بس بیا موږ کراچۍ ته راغلو چې حادثه پیښه شوې وه زما والد صاحب الله دې وبخي په خپله وکالت کولو های کورټ د دې په ژبه کې ورته کړتو ویل کېږي او وکیل ورته موږ وکیلو نو هغه الله دې وبخي نو بس زمونږ او د رحیم شاه ترمنځ زمونږ یو ډېر غټ هنرمند دی ډېر غټ سندرغاړی دی الله دې لري زما په استادانو کې دی الله دې ولا نور هم کامیابي ورکړي نو هغو سره زمونږ انا جانه خو خیله بلډ ریلیشن زمونږ نشته د وینې رشته نشته زمونږ او د هغو خو بیا هم بیز یو ډېره غټه رشته ده چې هغه د وینې رشتې نه هم غټه رشته وي رحیم شاه ستاسو ماما نه دی بعضې دوستان ویلي چې رحیم شاه او شهسوار خو یو ماما دي نه جي ماما مې نه دی هغه خو زمونږ د پیدایش نه مخکې زمونږ او د هغې د فیملی یو تړون جوړ شوی د رشتې یو تړون جوړ شوی الله دې لري تر اوسه پورې دی باید اوس نه پوهېږم چې خلک څه وایي او څه نه وایي د هغې نه زه نه یم خبر خو خیر بیا هم ماما دی دا خپله وینه اکثر پردی کېږي خو دا پردی وینه چې خپله شي دا نه پردی کېږي بلکل دی کی نو ورسره بس بیا اکیډمي شروع شوه بیا ما ته د مسافر پروډکشن د اړخ نه د یو فلم موسیقي دغه شو تړون وشو چې یار ته راشي دا دوه درې ګانې به موږ ته زمزمه کړي نو چې بیا هلته لاړو هغه اواز په هغې باندې ښایسته ولګېدو الله په ما باندې کرامات وکړل او بس دا داسې وخت راغلی دی چې تاسو د خپله د رحیم شاه د غږ مینوال وئ او هغه به د ځان سره زمزمه کوو که نه بلکل اوس هم زمزمه کوم کومه سندره به د مخکې ډېره زمزمه کوله اوس کومه سندره ډېره زمزمه کوي د هغه خو یو ګانه و هغه زار شم میده 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 قربان شم کولی چې همدا اوس یې ورته زمزمه کړي بلکل یې ورته زمزمه کوم دوستانو چک چک مننه او زار شم میده 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 قربان شم وړې وړه وړه رازه وړه وړه شلو یماشي وړه وړه شلو یماشي وړه وړه شلو یماشي تلا وړی پیار وای سلامونه او زار شم میده 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 قربان شم وړې وړه وړه رازه واہ 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 بالکل
مننه ضیا خان تاسو ماشاءالله ښه قواره لرئ ښه باډي پاکول هر څه ډېر ښایسته ایښي خپله ولې فلم کې کار نه کوئ خپله زما فلم سره شوق نشته اکټینګ سره او صرف زما شوق چې دی صرف د پروډوسرۍ سره و چې زه ناست یم او هسې که اکټر وي کم کرکټر به دې لوبوو که اکټر وی نو بیا مې کامیډي کوله کمیډي کولی شو اوس شوق مې دې سره ډېر زیات دی نه ما چې کومې ډرامې کړي ټلي فلمونه کړي یا ما هغه کړي نو ما زیاتر کامیډي کړي دي شاسوار خان د کابل مړۍ خوره که نه او که د شکردرې انګور خوري هم مخې ته ریښي که نه داسې د کابل مڼې مې خوړلې دي که نه ښه دا د شکردرې انګور وخوره دا به خورو هر څه به خورو صحیح ده نه یې پرېږدو درته ښه وروره ښه صحیح ده صحیح ده نو ټلي فلمونه کوم کړي دا کړي نو دا ټول زمونږ څومره فلمونه به تا پروډیوس کړي دي البته څومره فلمونه یې جوړ کړي دي یاره ما ته خو د دې حساب معلومات نشته دی تقریبا بیا هم شپږ اووه نه ډېر دي اته نهه یاره زما په خیال چې خپل مې کړي دي هغه تقریبا اویا اتیاو نه زیات واو ویاړ دوستانو په دې اویا اتیا فلمونو کې چې دا خلک دې دونه په چا خبره هیرو دی په بدماش والی او بدماش دی په هیرو والی دی څوک دی یو رقم اړولی څوک دی بل رقم یو اکټینګ باید وکړي زیاتره لف سټوري فلمونه دي که نه زیاتره د مینې ته باید محبت فلمونه اوس همدا اوس د شیبې خپرونې مینوالو ته یو د مینې سین وړاندې کړي یاره دا کله ما نه دی کړی یو زوردار کلیپ جی نه دا اوسه پورې ما دا کار کله کړی نه دی ناصري صاحب صحیح ځکه چې ما همیشه دغه داسې کې فکر وکړم دې وخت کې ته شاسوار خان په فلم کې نه دی ته د فلم هیرو صحیح ده یو مینې سین خو وړاندې کولی شي که نه ما کله کړی نه دی ارباز خان ارباز خان نه نشم کولی ساته زمونږ د ضیا لالا ډېر نیازبین دی او ډېر شرمناک هم دی شرمېږي ډېر زیات نو باعث کېدای شي د دې د اړخه نه شي کولی کینې نور د کیمرې نه په شیشه بیا هر سړی لګي که نه هو دا خو زه ګوره دا ګوره دوستانو دغسې یو خو یواز صاحب یو خو د کیمرې لګولې دي ورته هغې ځان ته پرشر دی بیا ورته ته په خپله ناست یې بیا د ده دپاره دا زما غټه خو مسله ملګری دی زما نه خو هېچا خبرې سترګه نه سوځي چې ګانې ده ویلي دي خو اواز زمونږ خراب دی زما نه زیات اواز په تا لګوي شاسوار خان ستاسو لومړۍ سندره او په خیر دا چیرته راورسېد وروره ای وروره پروګرام دی خپرونه ده چی کوئ چیرته راورسېدی خپرونه ده هو که نه بیا خو راوړه چې ویې کړي که نه داسې خپرونه نه ده پروګرام دی دا اوس خلک ناست دي لیدونکي ناست دي دا وګوره دا خلک درته نه ښکاري موږ ورته موږ هم پروګرام ته راغلي یو السلام علیکم ورورو په خیر څنګه یې چلوي؟ موږ سندرو له راغلي یو دا تا ته لالا وایي ته دې ته لکه چې اوښې هستئ سره یو بل نه موږ هغه مېشته دواړه ورونه کلیوال یو بل ته لالا وایي لالو دا خو شاسوار خان راغلی دی سندره والا السلام علیکم لالا زر سندره وایم الله ګرمن ورنجي که پوی دی السلام علیکم ښه سندرې وایم دا خو غټ هنرمندان راغلي دي یاره دا دا تاسو پیژنئ ته وګوره کم سر یې تړلی لکه د وږمې نه رشه ځه ورګه لکه د ګلزار عالم. لګي چکم چکړه دګ جګ 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 جګړه کوګ جګ 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 دا ترړدا دګ دا کوګ دنګ دګړه کوګ دنګ دګړه کوګ دنګ دا دا خو سندرغاړي دا خو نور شي دا خو نور شي دی دا پنګړې والا ولې لالو اے رورا اے بیخي هغه عزت یې درته ګیا کو د شرور دی د شرور نه د دشمن خدای شاسوار خان دی سندره به نه وې زه سندره وایم که نه دا را سره ګډېږي زه ته لکه سندرې وایي چې ته ورسره لکه خپل رقص سندره نه وکړې ورځي لالا سندره ولې ورځي ووایه ووایه داسې ظالم دا شیطانه درځي هلکه هسې خوند خو ستا غېږ یو زه چر مې درته وښودم ماله څلور ژبو کې سندرې راځي ګوره که چا سندره ښایسته وویلې د فلم پروډوسر ناست دی او که نه دا پروډوسر او فلم او ته که بګانې نه کوي فلم ته به ګانې ریکارډ کېږي اوس ریکارډ کېږي بس زه درته اوس وایم درشه ځه بچې کوي لږ ورګه لږ میدان خالي کړو نه نه صحیح دی ټیبل یې خوا کړو خوا کوی مله غوري بری تازه کړم تازه که تازه که تازه که تازه اے میلمانه دي میلمانه دي رحمت شه تازه که دا کری عادت ارزي کې مکوا پرېږده لکه پرېږده سړی پرېږده، په ډېر سندرغاړی په جذبه دی، کې ګپ نه دی. تازه کې شاته نه به آواز نه ورکړي شاولي استاد سندره وایه شاولي استاد ولی استاد څوک دی وا شاولي استاد ځه. نه دی ضروري افغان پلار استاد پیژنم ښه هغه پیژنې اجازت واخله اجازت واخله اجازت دی اجازت ورا کولو کوم که سندره وایم نه اوس سندره وایه یو منټ او بس ټیک دی ځه نه لږ داسې شي نو بیا ووایه ځه نه که نه دا صادر لږ لاندې که نو بیا ووایه
سندره نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي ډایرکټر دی ما ته چل ښیي نه پوهېږي نو سندره خو تاله نه درځي که نه اوس راته راځي که نه ما ورته پرېږده دومره ښکلې سندرغاړی څومره حسینه چهره لري څومره حسینه چهره یې د ده ظالم بچه صفت مې وکړه کریالو زما سندره ووایه سندره ووایه تیل مه لګوه سندره ووایه وروره سندره ووایه تیل نه لګوې وروره تیل اوبه هم نشته دا تیل اول خو دنه دا پوښتنه وکړه چې دا کومه ژبه کې وایي ګانا په کومه ژبه کې وایي سندره وایي موږ ته زه اوس دلته کومه ژبه کوم پروډوسر صاحب ناست دی شابه هغه ژبه کې درته کومه ته صرف سندره غواړه خو ما ته خو د شاړو په ژبه کې پکار ده نه یو کار نه کوي زیا ګوره که ښه سندره که ښه سندره ویلې که ته به نیسې فلم زه فلم کالم خزه سرجي یو کار دی وکړي هیواد صاحب ګانا راته ووایه بس داسې درته وایم خزه نه نه چې یو کرسګل کار په وکړي ژبه نه کنه. ګوره ښه د کرسګل په ژبه نه چې زمزمه یې کړي راته زمزمې خزه ټیک شو دا بس خزه پرېږدي نه سوځم نه سوځم ما سندرې لالا ویل پرېښې دي ته سندره وایې کوم خو اوبه خزه ورکړې پرېږدي کنه ځه پرېږده میخې نورې وایي ځه وایه نه نه چې یو کار وکړي کنه په پښتو کې راته وایه ښه پښتو او کې پښتو کې راته وایه ورېږه چې زده مې هم دا ته خبرې شاسوار دا په هغه ژبه باندې هم دا اوس درته سندره وایي په کومه ژبه باندې چې کرسګل خبرې کوي ورور هغه ورور دغه دی دغې والا دی زه دغې والا نه یم ته څه شی والا یې زه اوس سندرې ویم شوقي یم هلکه تا شاته پرېږدي غورې ته لږ دا د ورور نه دشمن دی وی پیژنه وی پیژنه سترګې کولاو کا لالا نو ته سندره خو ته ووایه که نه ایسا یو دوا تکڑا تک جاگا چکڑا کی گتانگا دکڑا کی گتانگا دکتا کی گتانگا دھاگتا تک دنگ دھاگتا خدای دې بې خواسته مه ګډېږه که شرمې مې دا وورې سندره وایه مینه غوټ سره کوه که نه یا چې څوک د درد هغه د وار ته لاړه شي کېنه صاحب نه زه لاړم صاحب ماله خو یو چانس راکړه صاحب ماله خو یو چانس راکړه ودې شرمولو وایم ودې شرمولو مرغۍ شړي یاره خوند یې ونه دا څه شی و ظالمه په خوله کې د څومره غټ تاثیر و زه کامیاب شوم زه کامیاب شوم صاحب دا ټوله ورځ میږي پیښه میږي دا غرونو کې لګی چې ته شروع شه او دا میخې سري ځه ګوره ګرمه سندره ورته وایه ګرمه سندره داسې ورته وایه ګورې مستې کې رانه ماچود لیلا بنګړي دا د نور په ما راوړي دا د نور په ما راوړي دا د نور نه در باندې راوړي ولې والله که در باندې راوړي په ما یې راوړي دا خو زه ویلی هلکه یو منټ یو خبرو کې تاسو دواړه څه رونه کوي چې راوړي تاسو دواړه خراب سندره هو او صاحب هلکه دا د دشمن ښکاري ما پنډونه غي په سر یې پنډونه درته پیسې اخیستې دا زما میرنی ورور دی خلاصۍ ده غوره بیرنی ورور دي زه پټې سنبالوم او دا میږي سنبالي خیال کوه په اوبو کې درله رانجه دا و درنه چې کي پنډونه په ما راوړي ظالمه څومره ښایسته اواز زما وګوره څومره حسینه چهره ده خدای او ورکړې دا ده وګوره بېکاره چې ته خو ګوره ته دې خو ګوره لږه خو ګوره لږ دې خو نو و د ظالم بچی والله یاره شاسوات مې صفت کړي لږ وخانده اوفو کومه غنداله بس لا والله کامیاب شو خبرې سندره دی ویلې نه ده شاته مینوال درته ولاړ یو چې امضا راته راکړه نه بړه او بس ورځه ورځه چې وخت وانه چې خوري مینوال نه نه ته شي بنځي په مسته تو کوړه تو ګټانګه ټکړه کې ګټانګه تو ګټا چې ګټانګه ټکړه ټکړه سب مخه په کچا په ټکړه ټکړه نه جته مولا دې پیر رحمت شه ها دوستانو یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته بیا هم موږ سره اوسئ دوستانو بیا هم ښه راغلاست په دغه خپرونه کې موږ سره تکړه سندرغاړی ښه اداکار شاسوار خان او همدارنګه د فلمونو تکړه پروډیوسر ضیا خان موږ سره میلمانه دي په دې هیله چې خپرونه سره تر پایه وګورئ او خوند ترې والئ شاسوار خان په خپله چې لومړي سر کې چې تاسو ویل چې زه سندرغاړی شوم ریلسل یې در باندې شوي وي لکه څنګه چې مخکې او بالکل باقاعده ریلسل کوم ریلسل و ریلسل ریلسل و دا هغه وخت کې جوش فلم جوړېدو ها زما په خیال پروډیوسر جوش تاسو فلم، او جوش فلم و ارباز خانو پکې او جهانگیرو جهانگیر دا ټول آرټسټانو پکې زمونږ سینیر آرټسټانو خو زما دپاره خو ډېر یو هارډ ورک و ځکه چې فرست ټایم او بیا د فلم موسیقي کول صحیح. دا ډېره ګران کار دی بالکل د البم موسیقي خو سړی سټپ بای سټپ کولی شي الله وخت نه شو بیا یې ریکارډ کنه خو بس فلم پروډوسرز ناست دي ماسټر ناست دي میوزیک ډایرکټر ناست دي رایټر ناست دي میوزیک ارینجمنټ والا ناست دي څومره چې میوزیشنز دي دا ټول ناست دي نو بیا دغې مخامخ وکل کول فرست ټایم دا ډېر ګرانه شي یو پښتنه بله زه باید وکړم چې نن سبا ډېر زیات سندرغاړي دي بعضې خلک لکه چا خبره لپسنګ کوي بعضې خلک سټوډیو کې سندره وایي بعضې خلک
ژوندۍ بڼه باندې لکه لایف موسیقي کوي کوم یو تا ته اسانه دی کوم یو ورته سخته دی یاره سرجي د موسیقي خو څه ژبه نه وي د دې څه ژبه نشته دی نه د چا میراث دی تا ته کوم یو خوند درکوي چې کومه سندره خیر خوند خو زما دپاره لایف موسیقي خوند راکوي او هغې کې خو د هنرمند پته لګي خو خیر بهر که څوک یې نشي کوی خندا نه کوو خبره نه کوو بس محنت ضرورت دی محنت پکار دی خو پکار چې بیس دا شوق ځان کې وساتي ځکه چې اوس زه لاړ شم او ما ته سندره راځي او په سټیج ما لیپ سینګ وکړو هلته نه چا عوامو نه فرمایش راغی چې جي ما ته دا ګانه زمزمه کړي نو بیا خو به زه وایم چې مرۍ مې خرابه ده نشم کولی دا څومره بده خبره ده بیس پکار چې زه د هغه د زړه خواهش پوره کړم نو هغه به ډېر زیات خوشحاله شي بلکل کله داسې وخت راغلی دی چې تاسو نه چا خواهش کړی چې سندره ووایه ستاسو مرۍ په رښتیا خرابوي نه نه جي نه داسې هېڅکله به نه نه زما چې مرۍ خراب وي بیا به م ورته آواز کوم انشاءالله او زه چې څه یم د دې مینهوالو د وجې یم اکینې نه یم بلکل شاسوار واقعا چې د ډېرو پښتنو په زړونو کې ځای لري او هغه څوک چې په پښتو پوهېږي که نه پوهېږي بله ژبه اردو دري ژبې والا هم وي نو بیا هم به د شاسوار خان ګانې ګوري او اوري به خوند به ترې اخلي ضیا خان شاسوار وایي چې ضیا چې دی ډېر یو ښه سنګر دی ډېر ښه سندرغاړی دی دا رښتیا وایي که ټوکې کوي ما خو ته چې زه نه سینګر یم او نه اکټر یم نه ته به یو سنګینګ کې په دې نه خلاصېږي چې نه یم ځکه چې زما اواز ډېر خراب دی زه به ته یو خبره وکړم هر سړی کوشش کوي چې زه د پاس شم د هغې دپاره څومره هوم ورک کوي د فیل کېدو دپاره هم څه هوم ورک پکار دی که دا فیل کېدل هم یو ډېره ګرانه خبره ده شاسوار وختي چې موږ پروګرام نو شروع کړی خپرونه نو شروع کړی دې ستا ډېرې خبرې ما ته وکړي داسې و داسې و داسې و تا هېڅ هم د دې باره ونه ویلې نه خیر دی زما خو مشر دی او زما باره چې څه ویلي نو هغه به یې ټیک ویلي او بده به یې راته نه ویلي زما په دومره یقین دی لومبي ځل راوستو نو مظفر تللی و کراچۍ ته هغې ویل چې یاره زموږ هغه وخت کې رمشا سره لږه خفګان راغلی و صفا خبر خفګانونه کې دې سره خفګان راولي بیا به څوک راولي سر زموږ بیا به ګورما راولي موږ جوش فلم کوو نو موږ ورته چې یاره موږ دا فلم کوو موږ ته به کې د څه ګانې زمزمه کولو نو موږ ورته ویل هغه موږ ته ویل چې یاره نن درځم سبا درځم نن درځم سبا خو په دې کې شاسوار خو دا کاتې هغه وخت کې لا شاسوار نه اوس خو شاسوار دا نه کاتې نه کوي شاسوار موږ سره اوسه پورې داسې څه دغه نه دی کړی خو هغه وخت کې شاسوار چې دی مظفر تللی نو هغه د ده اواز اورېدلی نو موږ ته ویل یار وایي داسې یو دغه دی موږ ورته ویل نه لږ د هغه په انداز کې ووایه د مظفر د مظفر نه یاره مې اخو مې ملګری نه ملګری دی نو ملګري ملګرتیا خو دغه خبر نه ده دغه په ټیمپو کې زما اواز اوس خراب دی خو زه خیر زه به دا ډېر ښایسته صفت دی نه خو زه به ته د یو خبر وکړم نو چې کله شاسوار راوسته موږ چې هغه د کله خالقو لاله دغه وکړه اکټینګ وکړه نه نه د هغه کوم نه د د هغې اواز به نه کېږه ځکه چې کله موږ درې واړه کېناستو نو مظفر ویل چې یاره د ولاړه غږ ډېر ښه وباسئ د مظفر دی راته وباسي ولې په انډیوالۍ پرې چې کې خیر انډیوالي ده اوس دا ګوره ټول خلک وایي چې ولې هلکه هغې نه چې ګوري زه درته د شاسوار دغه وښیم چې شاسوار موږ ته څنګه میلاو شوی او څنګه دغه راغلی دی د هغې د خبره ته وکړم خیر هغه به هم درته د مظفر خبرې به تاخري کې وکړم خو دا چې هلې شاسوار چې موږ راوستو نو کله موږ جوش فلم کوو کمال میوزیک کړی د هغې میوزیک چې دی شاکر زیب کړی نو کله چې شاکر زیب د ده اواز وکړو ایون سټډیو کې شوی و د ده اواز یې وکړو هغه شاکر ویل چې دی او د رمشا څه فرق نه محسوسېږي که نه نو هغه وخت کې ډېر زیات خلکو به دا ویل چې دا د هغه خوری دی او دا که موږ به هر څه ویلي خو خلکو نه منله اخره کې بیا د ده ګانې چې کله موږ زمزمه کړې هغه ګانې بازار ته راووتې او د ده ویډیوانو خو په هغې کې موږ یو کاربل کړی و چې موږ دا کس شاسوار ځان سره دې ته موږ ټول سنګران لاهور نه اخیستي وو زیاتر بلکل فیملی کوم دغه چې هغه موږ ټول د لاهور نه دغه کړي بلکل شاسوار خان مخکې سنګر وي اوس اکټر جوړ شي کوم یو ډېر خوند درکوي اکټینګ خو ما پرېښی دی دا ولې یاره په دوو کشتو باندې سفر ډېر ګران دی اکټینګ زما تر شوق پورې خبره وه بس شوق مې پوره شو بعضې خلک وایي چې خو شوق کې مې لس فلمه وکړل شوق کې لس فلمه وشول ها ماشاءالله ډېر ښه دغه خو بایز بیا د اکټینګ ځان ته یو ډېر غټ ګراف دی او سنګینګ بیا ځان له د زموږ دا سنګینګ داسې کار دی چې د ړندو په ښار کې شیشې تا خو دواړه کارونه کړي لکه سنګینګ هم دی کړی او اکټینګ هم دی کړی کوم یو ګران دی کوم یو ګران دی ګران خو سنګینګ دی ګران سنګینګ سر ها بعضې خلک وایي اکټینګ ډېر سخت دی او دا سر اکټینګ هم سخت دی ما خو تاسو ته وویلې که نه هغه ځان ته یو ډېر لانګ پروسس دی هغې نه تېرېږي سړی خو بیا هم دا سنګینګ ډېر زیات ګران ځکه دی چې دا اوس سور رانیول دي سور سره سور ملاول دي نو هغه ټیمپو وایز ډېر مشکل لري بیا
دې دپاره ډېر تعلیم پکار دی نور څه نه صحیح فلمونه خو داسې نه برېښي راځه رستنی ډایلاګ ورته ووایه دوستان وایي چې شهسوار باید یو ښایسته ډایلاګ وایي ما ډایلاګ وایي هغه هم د لف سټوري د لف سټوري لف سټوري خو به راته خیر خاص دومره یاد نه خو د ګندګیر فلم ډایلاګ به درته ووایم ګندګیر هم صحیح ده هم نامه یې ګندګیر ده ها ها او شهید خان پکې تو ګندګیر ګندګیر نه یې؟ نه زه پکې وکالت کوم وکیل یم او زما والد صاحب پکې ججي نو هغه شهید خان زمونږ پرشته کې راځي نو هغې ته د پانسۍ سزا ورکړي هغه پکې لږ بدماش غوندې بدعمل دی هغه چې سزا ورکړي نو زه ورته پلار ته مخامخ راځم مطلب چې دا دې ښه نه دي کړي بد دي کړي پلار اوس ولاړ زه ورته یم چې هی پلاره څومره بد دې وکړو څومره بد دې وکړو یو ګندګیر راتلو سو زما خورې اوچتوله د دې یو ګندګیر د خاطره ما خپله خور په خپلو لاسو ویشته د دې یو ګندګیر د خاطره هغه وخت چېرته ستاره قانون ته د قانون په کرسۍ ناست وې اسلام درنه هېر ایمان درنه هېر پښتو درنه هېر کلتور درنه هېر صرف قلم درته یاد و ای پلاره مه پرېږده اکټینګ مه ډېر زیات ګران کار دی دا سینې زور غواړي نه اکټینګ به نه زما د ټول پرېږدې اکټرانو ډېر سلام دی ښه اکټر وې ستاسو سندرې خو ما ډېرې زیاتې کتلې وې او ډېر ښه پرفارمنس به هم کوو د سټیج په سر خصوصا نو اکټینګ خو ما لا نه وې کتلې دا واقعا چې ډېر زبردست زیات دا سړی به نه پرېږدي دا باید اکټینګ وکړي څوک چې استعداد ولري هغه ته یو خبره وکړه. دوه بیړۍ وې خلک درې بیړیو کې هم ګرځي څنګه دی ویلې مخکې به دوه ناصري صاحب دې ته یو خبره وکړه چې په دوه بیړو خپې کې خدا نه ښه نه دی یا به سنګینګ کوي یا به اکټري کوي اصل کې هیواد بھائی چې کله اکټینګ شروع شو کار کېدو نو ما چې څومره هم د میوزیک مینوال دي د اواز شوقین دي نو هغو لږ نفرت شروع کو که نه هغو بهیز دا د هغې خوښه ده چې ته اکټینګ مه کوه او نو بس د هغې چې خوښه وي نو بیا خو زما تاسو استعداد لرئ او څوک چې ټیلنټ استعداد ولري واقعا باید سترګې پټې نه شي باید کار وکړي موږ او تاسو ضرورت لرو زموږ او تاسو دغه ټولنه ضرورت لري چې باید موږ او تاسو ښې سندرې وړاندې کړو ښه پروګرامونه وړاندې کړو ښه فلمونه ورته وړاندې کړو تر څو هغې ونه ځکه چې موږ او تاسو پښتو کې وایو چې سینما د مکتب په څیر ده د مکتب په شکل دی کیدای شي یو څوک په 12 کلونو کې د یو چا د ژوند مکمله کیسه ونه شي دغه کولی خو په 2 ساعته 3 ساعته فلم کې مکمل د یو چا د فلم قصه ښه او به ټول ورته مکمل په واضح په 3 ساعتو کې ورته هر څه عملي ښیي بالکل نو باید فلم پرې نه شي ځکه موږ او تاسو ان شاء الله let's will be try ان شاء الله try وکړو it is your promise not huh yeah promise yeah ښه نو دوستان هم د اوس منتظر دي وایي چې د شهسوار خان یوه سندره ګورو څنګه زړه دی اماده چې سندره ورته وي او یا بسم الله جی ښه دوستانو لاسونو پړکار ښې تشویق کوي زیمې د خولې ویني او درته کوم خبرې سپینې نبي وفا یم نبي مینې خو د حالاتو جلخانو کې بندي یما ما دې د خاورو سره خړ کې ما دې په غم باندې ککړ کې راشاول خود ما پړ کې بیا مې پانسی کې بیا مې مړ کې چا عزت سپکا کتلی وینا د چا می خوخ کول انداز دے سوکلی ونه می دا آواز دے هر ځای می نوم هر ځای لحاظ دے زکه خو اور بل پغماز دے پما تورنا الزامونه لګوینا د بنگړو شنګ می ډیر خوخیږي سترګو جنگ می ډیر خوښیږي او در باب ترنګ می ډیر خوښیږي پښتون یم ننګ می ډیر خوښیږي مرګ می قبول د بې ننګي نه قبلومه
پانګار دی زما او بی وفا غوند یار دی زما زړه یې پانګار دی زما او زړه یې پانګار دی زما مثال دی ځکه مې زړه پکې خوشحال دی د دې ځای خلک مینهوال دی شکر د یار مې کلیوال دی د ښار یاران په سړي ډول او خرڅوینه او لکه چې شات لکه شکره دا ستا د خولې هره خبره رب دې ساته د بد نظره زړګي سره په ټول وطن کې د ثاني نشته میانا راشما خپه مین خپل کا راخور په مخ باندې وربل کا مالی ونه کما پاگل کا چې ګل دی رات کو رب دی ګل کا محبوبي عمر دی د ګل مشا میانا یاد ځان مې هیر دی زړه مې داستا په غم کې گیر دی د رواج فوج رانه چاپیر دی ریاض په دې باندې کافر دی چې ژوند د مینې او د امن خواښوینه تا ویل چې ستا یم زما نشوې دلربا او بې وفا تا چې کړي لوزونه او بې وفا تا چې کړي لوزونه زمانا زما گلاب گلاب جانانا زگل منیم د جهانا لار د خطورا کا اسمانا زد دیز مکی پا مخ دیر تنگ شویاما مسافری میزر آزار کو ستا جدائے میزر آزار کو اف غریبی میزر آزار کو بدم نئی میزړه آزار کړو مال جړه د خپل وطن په حال راځي نه نسکم که هر څومره مې غم دی ما شراب پریښي دي قسم دی اوس مې په سمالا قدم دی عقل مې ډېر نصیب مې کم دی په رڼا ورځ باندې زه خورم تندکونه دسوال زارین می تو پتا دستا یارین می تو پتا بالا خانین می تو پتا بس میں خانین می تو پتا نور نشی و تماشی زنا کوما بی وفا غند یار دے زما زلیخ پانگار دے زما او بی وفا غند یار دے زما زلیخ پانگار دے زما او زلیخ پانگار دے زما خوږې مورې د کور رڼای خوږې مورې تن کې مې سای خوږې مورې مینا وفای خوږې مورې تا ستا عظمت ته دوه لاسې سلام کومه
خزان دي وایم رښتیا ښکلي ټاګان دي توبه توبه د وخت یاران دي پرم ښایسته پخوی ماران دي اکثر گزار د زړه په سر باندې کوینه زه د خوږو یارانو یار یم د پښتنو یارانو یار یم ریاض د خو یارانو یار یم د ننګیالو یارانو یار یم بې ننګو خلکو سره ناسته نه کومه تا ویل چې ستا یم زما نه شوې دلربا او بې وفا تا چې کړي یو لوزونه او بې وفا تا چې کړي یو لوزونه مننه شکریه ډېره مننه سندره ډېره ډېر مننه واقعاً ډېر تاسو ټولو ښکلی مننه غږ ډېر ښه تمثیل نو پښتنو یو متل دی وایي چې غوړي لا غوړي څنګه وایي هغه چې وایي که نه نو هغه خبره مې په دې پورې کوله وایي چې یو سینګر شي سندرغاړی شي او بیا ورسره اکټر شي نو چا خبره غوړي لا غوړي که څنګه सोने पे सुहागा ها सोने पे सुहागा بالکل نو ضیا تاسو نه اصل کې ضیا بھائی ما ته وختي یو خبره وکړه ها وای ماشاءالله هیواد سے په خپله یو ډېر ښایسته غږ لري او بالکل ډېر غږ لرم خو داسې نه چې دغه لیدونکي دي او همدا اوس غږ وکړه ما ټول وتښتېږي تاسو ټول اورېدل غواړئ لاسونو په پړکار کې راته ووایئ چې تاسو ټول یې اورېدل غواړئ هیواد صاحب د مینوالو د زړه اواز دا ختمولی نه شي دا یې پوره کوي ګوره زمزمه کوي ورته ښه ستا په صرف د 2 سکندو اواز ضایع کېږي او د هغې پې د زړه مینه خو زه دا وایم که نه چې خلک تېښتې ته آمده دي یو 4 دقیقې وخت لرو د خپرونې داسې نه چې دا 4 دقیقې مخکې وتښتې بیا ډېره بده به وي نه نه به ګوره ستا نوم به مې بدېږي ستا نوم به مې نه بدېږي. نه 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 زما نوم پې نه بدېږي ستا نوم پې ښایسته کېږي نه نه زه دا وایم چې د خپرونې نه خلک وتښتي بیا به خلک وایي شهسوار نه خلک وتښتېده خیر دې هېڅ خبر نه زما نه دې وتښتي خو حضرت چې یې تا وایي زه درپسې وایم ځه نه ما نه په نه سندره نه سم نه راځي نه تاسو یې زمزمه کوئ زه یې تاسو پسې وایم زمونږ مشران یې نه نه خو سندرو کې تاسو مشرانې جي خانو کومه زمزمه کو کومه زمزمه ته وایه زه درپسې وایم چارې وې کله کله دې رټلې کله کله دې رټلې کله کله دې منلې کله کله دې منلې ګله ما چې څه غوښتلې ګلې ما چې څه غوښتلې تا په مینه راکولې تا په مینا راکولې او کله ما مړې غوښتلې تا په مینه دال راکولې نو ما د سترګو ته کتلې نو چې دا خلک تښتېدلې خدای بانورونو ډېره مننه دوستانو ما خو مخکې ویل چې سندرغاړی وي سینګر وي واقعا شهسوار ډېر زیات مینوال لري خیر که دا څوک زما په غږ ونه خفه شو خفه کېږئ ما نو ضیا خان وایي چې زه همدا اوس لیدونکو ته یو ټوکه کوم بالکل چک 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 ټوکه وکړه ټوکه وکړه ټوکه وکړه مړه څنګه چې د هېواد سره هیلپ وکړو داسې ما سره ما ته خو ټوکه نه راځي که نه 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 تا سره خو د ټوکې دغه جي نه د راوکړئ ټوکو دغه دی کتاب دی ټوکې ما سره نشته دی نه نه ډېرې زیاتې ټوکې دي کومې وه چې د کومې اسمالات ټوکې چې موږ کې وي که نه نو هغه موږ نه شکر الحمدلله دوی په سټیج باسلې نه دوی موږ نه په سټیج ختمې کړي ټولې ټوکې موږ نه خیر ختمې په نکاس کې خو نه ده شوي که دغه په نه اول بالکل ځل باندې. دا اسمالتا ویل چې شهسوار چې کوم دی ډېرې ښې ټوکې کوي هو که نه اوس منکرېږئ مه ګوره هو د ټولو خلکو ما ته ګوره کیسې کړي دي دا نوم رانه ختم کړي څه کوې نه نه خو هغې ویل چې ټوکې کوي نو ما خو څه نه دي ویلي ما خو تا پسې نوم نه لګي داسې کار وشو زړه تنګ شو ها د زموږ پېښور کې یو پارک دی آرمي سټیډیم دی زه هغې ته ورغلم صحیح داسې یو فیملي راغله او داسې راته وشوه ډېره ایجوکیټډ فیملي وه ښه نه کې وړه ډېره لږه شرارتي وه او ما زړه کې هم دا غوښتل چې یا خدایه دا جنۍ د خولې نه څه اواز ونه کړي نو ښه به نور ځکه چې فیملي لګیا نه هغې ویلي جي دا زمونږ نیازبینه لور ده او دا تاسو نه یو کوېسچن کول غواړم نو هغه چې ویلې داسې کوي وایي اسمالته دې په کور کښېنوله وایي اسمالته دې واده که
اوس بویګانې وایو که نه وایي یاره ما یا الله د ځمکه دې وشلېږي او د دې درمنځه دې زه لاړ شم او نو مې اوس به زه دې سر څه کوم دا خبره لا د کوم ځای نه راغله داسې ډېرې خبرې یې جي چې موږ پورې دا یو شعر دی جي وایي دا حقیقت دی په حقیقت پسې خبرې کېږي دا حقیقت دی حقیقت پسې خبرې کېږي په هر یو وخت کې په شهرت پسې خبرې کېږي بالکل بالکل دا شاسوار خان ډېر ګپ شپي انسان دی کومیډي سندرې دې ویلې کله کمیډي سندره نه 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 مې ویل ولې همدا اوس نه وی یو کومیډي سندره ووایه کمیډي سندره امیر اوس یو سندره ویلې پنجاب کې ستو مچڼو داله وتا یاد ده نه ما ته خو هغه چیز نه یادېږي خیر ما کله ټرای نه ده کړې ښه او ما کله ټرای نه ده کړې اصل کې زما پنجابي شوه اردو شوه زه دې شیزونو ته زما لږ اهمیت وي بالکل شاسوار خان ډېر زیات خوشحاله شو واقعا چې تاسو خپل مینوال ته خپلو هیوادوال ته ډېره زیاته مینه ورکړه واقعا خپرونه ستاسو په خبرو ستاسو په سندرو باندې ډېره ښکلې شوه دا چې د خپرونې وخت پوره دی او نور راته بیخي اجازه نه راکوي نو هېڅ خبره نه ده دا ښه ده چې دومره گفتگو شوه څه خبرې پاتې شوې بیا به راځو انشاءالله بیا به راځئ دا ستاسو خپل تلویزیون دی هر کله راشئ ډېره مننه کوو ضیا خان څه پیغام لرئ میسج لرئ او هیوادوال ته څه باید وکړي څه ونه کړي بس زه صرف دغه یو میسج لرم د صرف د تعلیم صحیح چې زموږ پښتانه چې دي د تعلیم د دغه نه ډېر کمزوري دي که موږ غواړو چې دغه کسان د چا بچي د چا پلانان بې تعلیم او هغه وغواړي چې خپل بچي تعلیم ته دغه کړي او زما خو هر وخت که زه فلم کوم که زه هر څه دغه کوم نو ډرامه کوم ټیلی فلم کوم نو زه همدا میسج پکې ورکوم چې اول واته همدا یم چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي ډېره مننه شاسوار خان ستاسو میسج اورو زما میسج خو دا وخت خو زه د افغانستان په بیراق کې یم خو دا داسې نه ده پښتون یم شکر الحمدلله د لر او بر یو پښتانه دي یو افغان دي او الله دې اول هغه وکړي چې څوک زموږ ترمنځ دا فسادات جوړوي الله خو دې هغه ته خپل عقل او شعور ورکړي چې هغه د دې شیز نه کلار شي او بله خبره زه به دا وکړم زه پښتون ایز انسانیت وایي موږ د امن خلک یو مونږ د امن خلک یو مونږ کار د محبت کو سوال کو منت کو مونږ دلته کې امن غواړو مونږ دا نصیحت کو سوال کو منت کو سو ځله موسم بدل شو سو ځله سپرلی راغله مونږ چا خبر نکړو مونږ سو ځله موسم بدل شو سو ځله سپرلی راغله مونږ چا خبر نکړو اوس په د خپل باغ په خپل لاسو خصمانه کو کار برندانه کو هر کار چې کو د نور خلکو بوچت کو سوال کو منت کو مونږ دلته کې امن غواړو مونږ دا نصیحت کو سوال کو منت کو خوشاله اوسئ ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ څومره چې چل چاپېره چم ګاونډ دی ټولو سره مینه محبت ولرئ تعلیم زما چې څنګه ضیا لاله خبرو کا تعلیم ډېر ضروري دی ډېر مست دی په زندګۍ کې د یو پلار او د مور حیثیت لري نو عقل او شعور هم دې سره راځي نو خمه غواړم د الله نه او الله مخه لره او چې څه هم شوق لرئ هر شوق لرئ محنت ضروري دی او د استاد احترامات ضروري دي مننه کور مو ودان د الله پامان کامیابۍ په هیله دوستانو واقعا چې خپرونه ډېره په زړه پورې وه په دې هیله چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زه یعقوب ناصري ستاسو څخه اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې په پاک ډب مو سپارم د خدای په امان